سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمن هېوادوال، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ موږ یو څو ورځې مخکې د دغې خورکې ویډیو شیر کړی و، نو یو بااحساس ورور مرسته رالېږلی دی. دغه مرسته موږ دغه خورکې ته ورکوو. احساسات یې له تاسو سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه یې؟ ښه یم، خیر تاسو څنګه؟ مننه. خوشحاله اوسئ. ماشومان دې ښه دي؟ الله فضل. ژوند زندګي څنګه مخې ته وړئ؟ بس الله فضل دی، تېرېږي نو دا یو شانتې یا بل شانتې دی. الله ورځې تېروي. اوس د خاوند د کار کنځرې کېږي یا نه؟ نه، کار ما خو نشته، هسې ده. اوسه پورې چا تاسو سره مرسته کړې ده؟ نه، زموږ نه مخکې؟ نه، چا مرسته نه ده کړې. اوس کور کې څه لرئ؟ نه، بس هماغه چې تا ته مې ویلي وو هماغه د وړو لکه هماغه یو چارک ته درته پاتې نو خو نه لکه پیسې نه لرو نه سودا داسې کور کې لرو چې اوس سړی په ډاډه زړه سودا واچوي، زړه یې جمع. کور کې موږ ستاسو ویډیو شیر کړی و، نو موږ یو څو ورځې صبر وکړو هلکه نور مرسته راشي، خو بیا ونه شو. دغه ورور 50,600 روپۍ تاسو ته لېږلي، دغه وشمارئ. خدای راسره ښه وکړي، الله دې تاسو سره هم ښه وکړي او هغې سره. څو دي؟ 50,600. څو؟ 50,600. هغه ورور ته څه ویل غواړئ؟ د هغې د پور ودانې الله دې ورسره ډېر ښه وکړي چې د غریبانو سره مرسته وکړي او د غریبانو سخت وخت کې په کار راشي. دې خو هغه دنیا هم ښایسته شوه او دغه دنیا بیا هم خدای ورکړي واقع. الله دې ورسره ډېر ښه وکړي چې د غریبانو باندې زړه سوځي او ورسره مرسته کوي. ښه، د هغې ورور څخه نړۍ مننه کوم چې موږ سره تل همکار دی، هر وخت د غریبو لاسنیوي کې موږ سره مرسته کوي. نو هیله کومه هېوادوالو چې تاسو هم مرسته وکړئ د غریبانو سره. که چېرې غواړئ مرسته وکړئ نو زما د وټساپ شمېره ده 080 90 40 283. د لیدو څخه مننه.